وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري پر کور د برید ادعا وکړه د هیواد په ګوټ ګوټ کې ولسي وګړي لارو او کوڅو ته راووتل او مرګ پر امریکا د شعار سره مل لاریونونه یې پیل کړل دوی دا برید د افغانستان په فضایي حریم ښکاره تیری وباله او امریکا یې د دوحې د تړون په نقض تورنه کړه د دې لاریونونو په دوام هلمند کې نن یو ځل بیا ولسي وګړي د امریکا په ضد لاریون ته راوتلې او د مرګ په امریکا شعار په ورکولو سره په افغانستان کې د امریکا وروستي بریدونه غندي دوی زیاتوي چې افغان ولس لا له خپلې مبارزې ستړی سوی نه دی او که امریکا یو ځل بیا پر افغانستان د برید هڅه وکړي د دوی په وینا چې افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي او که چیرې بیا امریکا یا هر څوک وي زموږ ملک ته بیا د راتګ اراده ولري دا د یاد ولري چې له دې ملکه څه به خامخا شرمنده وځي بیرته په نورو سترګو به نشي وتلی که نه موږ دا توانایي لرو چې په اروپا کې برید وکړو او په امریکا کې برید وکړو دغه ټول توان موږ لرو موږ ده ته دا وایو چې دی به نور پر افغانستان باندې تیری نه کوي نور پر افغانانو باندې تجاوز نه کوي افغانان هغه څوک دي چې د خپل پلار توره زنګ وهلو ته نه پرېږدي افغانان هغه څوک دي چې د خپل خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې ښوول سوی نیالګی په وینو اوبه وي موږ به دا دین ساتو موږ به دا اولس په خپله ساتو موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ په ملک کې تیری وکړي زموږ په ملک موږ په حریم باندې تیری وکړي دنیا سوې ده دغسې درواغجن رئیس جمهور لکه دا جو بایډن چې دی داسې چې دی جمهور مو نه دی لیدلی موږ وایو چې موږ افغانان نور سوله غواړو امن غواړو یاده دې وي چې له دې لاریون وړاندې هم هلمند کې په تېره اونۍ کې د هلمند صرافانو او هلمندي ولسونو له لورې د امریکا پر ضد لاریونونه ترسره سول او د امریکا له لورې سوی برید یې په کلکو ټکو وغندی قدرت الله صمدي سکون راډیو